الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله. ګورئ د سورة الاحزاب په د مخکیني ایتونو کې چې موږ تلاوت کړل او بیا مو تفسیر او ترجمه وویل، الله پاک داسې فرمایي چې تاسو ترې په یاد کړئ هغه جنګ کوم چې الله پاک په هغې کې کامیابي درکړله، د هغه احسانات چې الله پاک یې د سپرله په څېر ولېدي. همداسې وایي په دغه جنګ کې د کښته او پورته له خوا څخه پر تاسو باندې حمله وسوه، یعنې د مدینې منورې د شرق او غرب څخه. او الله پاک د دغه جنګ په سختوالي سره دا دومره چې سخت کړي وو، په داسې لوړ قیمت سره راغلي وو دا کسان، دا په دې سبب چې تاسو په ابتلا کې او تاسو کې هغه کسان چې هغوی مخلصین دي او یوازې د الله څخه ویره لري، ترس لري، هغوی پیدا کړي. بیا هم الله پاک فرمایي چې وایي که چیرې فتنه راسي او دوی ته امر وکړي د فتنې په تنشیر او خپرولو کې، نو دا کسان به هېڅ ډول خپل ځان ونه ساتي. دا کسان اوس چانس نه لري، کمزوره دي. که چیرې قوت ورکول شي دا کسان به خامخا ستاسو په مقابل کې ودرېږي. بیا نو دا څو وارې الله پاک داسې فرمایي چې وایي قل، معنا دوی دغو کسانو ته ووایه چې تېښته به فایده درته ونه کړي. که چیرې تاسې هم وتښتئ د دغه جنګ او د دغه ویرې څخه د مرګ، نو ژوند چې دی ډېر لنډ دی، دا شیان تاسې ته فایده نه کوي. بل بیا الله پاک ورته وایي تو ورته ووایه قل څوک به تاسې ساتنه وکړي. وایي څوک به ستاسې ساتنه هغه وخت وکړي چې الله پاک پر تاسو باندې عذاب رانازلوي. آیا داسې څوک شته په دې دنیا کې چې ستاسې ساتنه وکړي په دغه وخت کې، او یا په هغه وخت کې الله پاک ستاسې سره مرسته کوي؟ ولې په دا دواړو وختونو کې حالت یو رقم دی، چې هغه دا دی چې څوک ستاسې سره د مرستې توانایي نه لري. بیا نو داسې فرمایي وایي کله چې دا کسانو اصلیت داسې دی چې وایي کله خطر راسي، کله چې ویر او خوف راسي، نو تاسو ته به داسې ګوري، دا سترګې به یې داسې سره اړوي لکه هغه د مرګه څخه چې څوک بېهوښه کېږي. او بیا نو چې خطر بیا بیرته ولاړ شي، په خپلو تېرو ژبو، په خپلو هغه حدادو ژبو باندې به تاسې ځوروي تر څو هغه د غنیمت په مالو کې خپلې برخې ترلاسه کړي. د نوي درس په آیتونو کې الله پاک داسې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد تحقیق سره کان لکم و ستاسې لپاره یا ستاسې لپاره فی رسول الله د الله په رسول کې اسوة حسنة یو ښه الګو، یو ښه مثال. او الله پاک د الله رسول ستاسې لپاره تر ټولو یو ښه موډل دی، یو تر ټولو ښه مثال دی د ژوند په کارونو کې، د ژوند په ټولو برخو کې. اسوة حسنه دی لمن کان د هغه چا دپاره یرجو چې امید لري، یرجو الله والیوم الاخر د الله او د آخرت د ورځې ایمان لري. وذکر الله کثیرا او ذکر کوي، یادوي الله پاک کثیرا ډېر. ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دغو سختو په د مصایبو په داسې تکلیفونو کې څونه استقلال و او څونه استقامت وکړئ، دا به زموږ دپاره هم ډېره سخت دی چې په نور بشر کې داسې کسان یو داسې رهبر او په داسې لوړ ډول سره استقامت وکړي او بیا په هر حال کې خپل استقلال او ازادي وساتي. د دغه جنګ، د دغه بد حال او د مصایبو، د اندېښنو او افکارو، د سختو اندېښنو زور ټوله د الله پر رسول و، ځکه الله رسول د هر څه کنټرولول. ولې د ده په هغه استقلال او استقامت کې هېڅ تزلزل نه راغلی، نه داسې چې د خپل استقلال کې یو څه کښته پورته کړله. ولې هلته 40 زره دي او دلته 3 زره دي. همداسې یې په پرله پسې ډول سره استقامت وکړي. نو په دې سبب هم الله پاک فرمایي کوم کسان چې د الله عز وجل د لیقا یا د دې هیلهمند امیدوار چې الله سره وویني او د آخرت ورځ یې سمه شي، دا کسانو لپاره اسوة حسنه د الله رسول دی په هر برخه کې، هغه که په عباداتو کې، په معاملاتو کې، په اصلاح، په معقولاتو کې، په مشروباتو کې، په لباسو، په حرکتو، په ټولو شیانو کې چې هغه که د سخا و صبر و تحمل و دې مربوط دي. یعنې په هر حالت کې چې که د حرکت او سکون و په اصلاح و ناست و ولاړه د افرادو سره، یعنې دغه جامع و صفات و د ټوله برکتونه و هر څه د الله په رسول کې. اسوة حسنه ستاسې لپاره یو مکمل موډل، یو مکمل الګو د الله رسول دی، او په هغه پسې لاس ونیسئ. که چیرې تاسو غواړئ د قیامت ورځ مو سمه شي، د آخرت ورځ مو سمه شي او د الله سره د لقا امید لرئ، د ملاقات امید د الله سره لرئ.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب کله چې ولیدله ولما کله رأى چې ولیدله المؤمنون مؤمنان الأحزاب د لشکرونه دغه ډلې قالوا نو دوی ویل هذا دغه ما وعدنا الله ورسوله دا هغه څه دي کوم چې د الله او د هغه رسول موږ سره وعده کړې وه ما وعدنا کله چې موږ سره وعده کړې وه الله ورسوله وصدق الله او په تحقیق سره رښتیا ویل الله پاک ورسوله او د رسول ده وما زادهم او نه دي زیات سوي الا ایمانا مګر ایمان د دوی تسلیما او تسلیم او سلامتیا د دوی و احکامو ته ګورې منافقینو چې په اول سر کې بیان وسو کله چې به دوی خطر ولیدی یو حالت به پراتلی او دا سترګې به په اصلاح وي داسې مشابهت ورکوي چې داسې به کښته پورته سره کېدلې تدور عینها داسې به سره اړول کېدلې لکه پر دوی چې بلا د مرګ څخه بېهوشي راځي ولې د مؤمنانو کیفیت بیا د هغه مقابل و کله چې مؤمنانو دا ډلې ولیدلې دا هغه څه چې الله پاک او د الله رسول موږ سره وعده کړې ده او الله پاک دا یې په خپله وعده کې رښتیا سو ولې د دوی هغه ایمان و سلامتیا و د الله و احکامو ته نور هم زیات بیان یعنی ترس و ویره نه ده پکښې راغلې من المؤمنین د مؤمنانو څخه رجالون داسې خلک سته صدقو چې رښتینې سول ما په هغه څه کې عهد الله علیه کوم چې وعده کړې وه الله پاک علیه د دوی سره فمنهم د دوی څخه من قضا کوم چې تېره کړې ده یا ترسره کړې ده نحبه هغه نظر خپل ومنهم او د دوی څخه داسې کسان هم شته من ینتظر کوم چې د دغه نحبې او د دغه نظر دپاره انتظار کوي وما بدلو تبدیله او نه دي بدل کړي عهد دوی تبدیلا په بدلولو سره یعنې د عهد د دوی خپله وعده یې په یوه ذره بدلولو سره نه ده بدله کړې ګورې د منافقینو هغه وعده که چیرې ستاسو په یاد په مخکني آیاتونو کې داسې فرمایي ولقد كانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار دوی داسې وعده کړې وه د الله سره په وختي کې چې دوی به خپلې شاګانې نه اړوي یعنې د جنګ په وخت کې به بیا مخان نه اړوي د جنګ څخه او ځي به نه دا د دوی وعده وه ولې کله چې بیا د جنګ میدان سو او حالت هغه رښتینی حالت سو بیا یې دغه عهد او دا وعده ماته کړله نو دلته الله پاک د هغه پخو مسلمانانو د هغه قوي مسلمانانو په اړه داسې فرمایي چې وایي دوی په خپل عهد و پیمان و صداقت و امانت و په دې کې د الله د رسول سره او د الله د دین د حمایت لپاره په مکمل ډول سره ودرېدل او د الله د رسول او د مسلمانانو د ملګرتیا څخه په اصلاح یو قدم هم شاته پاتې نه سول یعنې دوی په خپلو وعدو باندې ټینګ ولاړ وه ځینې کسان یې بیا هغه هم دي چې د خپله ذمهواري یې پوره کړې هم ده هغه په داسې ډول سره چې دا د بدر او د احد شهدا هم په دغه ډول کې راځي چې کوم چې د دوی خپل عهد او پیمان پوره کړی دی او دوی شهیدان سوي دي د حضرت انس بن نظیر رضی الله تعالی عنه کیسه هم ډېره مشهوره ده چې وایي ډېرو مسلمانانو به په ډېره مینه وو په ډېر شوق سره د الله د سبیل الله موت یا د الله په لار کې د مرګ غوښتنه کوله په هغه انتظار کې وه چې دې ته وګوري چې یو حرب یو جنګ پېښ شي او بیا دوی د شهادت هغه درجه پیدا کړي داسې هم و چې دغه طلحه رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي هذا ممن قضا نحبه طلحه رضی الله یې شوی وایي دا هغه کس دی کوم چې خپله نحبه او خپل نظر یې ترسره کوي اجرا یې کوي ولې هغه په داسې ډول سره چې دی هغه اعظم او هغه لوی مجاهد و کوم چې د احد په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره یعنی د کفارو د غشو په مقابل کې د خپل وجود سره دفع کوله یعنی د الله د رسول مخ ته به ولاړ و او خپل وجود به یې د تورې او د غشي ډال جوړ کړی و د هغه په مقابل کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع به یې کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د هغه کس دی هذا ممن قضا نحبه د هغه کس دی کوم چې یې د خپل نظر یې پوره کړی دی د خپل ذمهواري یې پوره کړې ده ليجزي الله الصادقين بصدقهم د دې لپاره چې الله جزا ورکړي الصادقین و هغه رښتینو کسانو ته بصدقهم په سبب سره د دوی د صدق او رښتینولۍ ويعذب او عذاب ورکړي منافقینو ته ان شاء کې خوښه او یتوب علیهم او یتوب قبول کړي علیهم د دوی ان الله كان غفور رحیم پر رښتیا سره الله غفور رحم کوونکی بخښونکی ذات دی
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله او رد کړله الله پاک، ویې شړله پسې واخیستله الله پاک الذین هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی، کافران سوي دي، بغیظهم یعنی دا کسان یې وشړله په داسې ډول سره چې د دوی زړونه ډک وو د قهر او د ویرې څخه. غیظ معنا قهر او ویره، بغیظهم یعنی زړونه یې ډک وو، دا کسان چې کافران سوي وو الله پاک په داسې ډول سره پسې واخیستله کوم چې زړونه یې د قهر او د قهر او د غضب څخه ډک وو. لم ینالو خیرا، پیدا یې نه کوي هېڅ ګټه، هېڅ خیر پر مؤمنانو، او هېڅ بری او ماتې یې خوړله. دا کسانو هېڅ بری پیدا نه کوي پر مؤمنانو باندې. ګورئ د کفارو فوجونه چې دي په دغه وخت کې ډېر د ذلت او ناکامۍ سره مخامخ شول، ځکه دلته یې مصارف بیخي ډېر کړي چې تلل ویډه سره لښکر چې په مدینې منوره کې تر اوسه دونه غټ لښکر نه ورسره یو ځای شوی، دا ټوله راغونډ شوی دی، یعنی ټوله د قهر او غضب څخه ډک دي. مګر دلته مسلمانانو ته هېڅ تاوان نه رسېږي او دوی بې له دې چې کوم تاوان او کوم جنګ پیښ شي دوی بېرته تښتي او په تښته باندې په اصلاح بریالي کېږي. دغه عمر بن عبدود په نامه یو کافر کوم چې په عربو کې بیخي ډېر مشهور و او دا د ډېرو کسانو سره د جنګ توانایي یې درلودله، د دوی هغه یو پهلوان و. دی نو بیا د علي کرم الله وجهه په توره باندې ووژل شو. بیا نو مشرکینو غوښتنه وکړه چې موږ داسې ته 10,000 هغه دیناره درکوو، نو د ده مړی موږ ته راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې راسئ داسې ښه په خوشحالۍ سره یوسئ، ځکه موږ چې یو د مړي پیسې خپله د مړي د پیسو خوړونکي نه یو. وکف الله المؤمنین القتال، او کفایت وکړي یا کفایت یې وکړي الله پاک المؤمنین مؤمنان لره القتال د جنګ، کوم جنګ چې مؤمنانو شروع کړی و د هغه کفایت و په کافي اندازه کومک و د هر څه الله پاک ورکړل. یعنی په دغه جنګ په جریان کې داسې روایتونه هم دي چې د فرشتو او ملایکو هم جنګ کوي او الله پاک په دوی سره هم مسلمانانو کومک وکړي. همداسې دغه د توپان او د سختو ژلیو کومک هم الله پاک په دې سره د هغوی کفایت وکړي. وکان الله په رښتیا سره الله پاک چې دی قوي دی، عزیزا ډېر په اصطلاح وایي زبردست دی او په هر شي باندې قادر دی، یعنی د احکامو په اجرا کولو او د خپلو اوامرو په اجرا کولو کې قوي عزیزه دی، قوي دی او په هر څه باندې قادر دی. عزیزا معنا ډېر زبردست او په اصطلاح وایي په هر شي باندې قدرتمن. په دغه جنګ کې د مسلمانانو سره هغه عمومي جنګ و هغه راونه رسېد، ولې الله پاک په خپل قدرت سره سخت بادونه و سیلۍ پر راوستل او دوی د خپل قدرت سره په خپل کفایت سره د هر څه د منځه یوړل او دوی بې له دې چې عمومي جنګ پېښ شي الله پاک دوی ته ماتې ورکړه. بیا الله پاک فرمایي وانزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من صیاصیهم، وانزل او راکښته یې کړله الذین هغه کسان ظاهروکم چې کوم چې کومک یې کړي من اهل الكتاب د مشرکینو اهل کتابو سره، من صیاصیهم یعنی انزل من صیاصیهم راکښته یې کړل د دوی د خپلو کلاګانو څخه، وقذف او واچوله یا پکښې وغورځوله فی قلوبهم د دوی په خپلو زړونو کې الرعب ویره د الله د رسول الله او د مؤمنانو ویره د دوی په زړونو کې دغه رعب او دبدبه ولوېدله الله پاک واچوله. فریقا د دوی څخه یو ډله تقتلون یعنی وژل کېدله، وتأسرون فریقا او ځینې د دوی څخه بندیان کېدله. د بني قریظه د یهودانو په اړه خو ما شاید وختي هم مخته ویلي د مدینې منورې په دغه شرقي برخه کې دوی موقعیت درلودی. د دوی یو ډېره قوي او مضبوطه کلا د پخوا څخه موجوده وه، ولې د دوی سره عهد و وعده و معاهده کلکه روغه جوړه موجوده وه چې کله د بهرني خطر په مقابل کې به دوی درېږي، ولې دوی د جنګ تر یو برخې پورې هم دوی قوي پاته وه همداسې پر خپل معاهده باندې. بیا د حیي بن اخطب په اغواو د هغه په لمسونو د هغه په مشکل باندې دا معاهدات یې مات کړله. حال دا چې دوی ځینې کسانو یې پر مسلمانانو پر ښځو باندې هم حمله وکړله چې بیا بي صفیه رضی الله عنها په ډېر قوت او شجاعت سره د هغوی جواب ورکوي. یعنی دوی د معاهده په داسې سخت حالت کې چې مسلمانان په مشکل کې وو 4,000 لښکر یو مخ ته ولاړ وو، په دغه وخت کې معاهده ماته کړه چې
چې دا یو ډېر لوی جنایت و. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغلی او غسل و په اصطلاح وایي د بدن پاکوالی و په دې مشغول و، جبرائیل علیه السلام راغلی په داسې ډول سره چې روایت یې داسې دی چې وایي د څهره یې داسې د دوړو ډکه وه. نو بیا یې وویل پرښتې وو هغه ملایکې لا تر اوسه پورې مسلحې دي، سلا ورسره ده، په خپلو په اصطلاح په خپله وظیفه باندې اخته دي. تاسې څنګه مطلب خپلې وسلې ایسته کړي دي؟ بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فوراً په هغه ګړۍ باندې ناره وکړله او د بنو قریظه د دغه عهد چې مات کړي د هغوی په مقابل کې بیان وکړي، تر څو د هغوی په مقابل کې راولاړ شي او اسلامي فوج د دوی د کلا د نیولو لپاره را روان شوله، چې بیا تر 4 یا 5 ورځې پورې د کلا یې محاصره کړې وه. بیا نو دوی وروسته بیا ناطاقته و بې قدرته شوله. بیا نو غوښتل د خبرو لاره ټینګه کړي او دا پیغامونه بیا مخته وکښته کوله. خو د دغه 4 یا 5 ورځو څخه بعده بیا دوی ناطاقته شوله او ویې ویل چې دا سعد بن معاذ رضی الله عنه کوم چې د دوی حلیف دی او په اصطلاح وایي همسایه دی او اول سر کې سعد بن معاذ رضی الله عنه د اصل د مدینې منورې و. نو دی چې هره فیصله یې زموږ په اړه وکړل موږ منلې ده. نو بیا سعد رضی الله عنه هم دغه د عدالت فیصله په داسې ډول سره وکړه چې د دوی هغه ټوله جنګي هغه کسان چې په جنګ کې داخل وه، هغه کسان چې د مسلمانانو په ښځو باندې حمله کړې وه، هغه کسان چې جنګ کړي وو، هغه کسان باید ټوله ووژل شي. ښځې او کوچنیان یې باید ټوله مسلمانانو ته راکول شي او د هغوی په قید کې باید شي. نو دغه فیصله هم اجرا شوله. یا الله پاک فرمایي یعنې دغه نعمتونه بر ما کړي دي، ما پر تاسې کړي دي. او ورثکم او بیا م په میراث درکړل تاسې ته ارضهم مځکې ته دوی، یعنې د بنو قریظه مځکې مې درکړې، و دیارهم او کورونه د دوی، و اموالهم مالونه د دوی، و ارضا او هغه مځکه لم تطئوها کوم چې نه وه هغه په اصطلاح وایي آس نه وو پر ځغستل شوی، یا موږ په پښتو کې وایي نه وه پایمال شوی. وکان الله علی کل شیء قدیر، په تحقیق سره الله پاک په هر څه باندې قادر دی. دغه مځکه نو الله رسول چې کله ترلاسه کړه مؤمنانو او د الله رسول، نو بیا د مدینې منورې پر دغه مهاجرینو باندې تقسیمه کړله او دا د دوی د ارامتیا او هوسایي لپاره هم یو بله دغه شوله، یو بله مرجع شوله. نو د نن ورځې د تفسیر او ترجمې درس به پر همدې ځای پای ته رسوو. الله پاک دې موږ ته د تقوا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د متابعت کوم چې هغه یو اسوة حسنه دی زموږ لپاره یو ښه مودل او یو ښه الګو دی. الله دې موږ ته د هغه متابعت د ژوند په هره برخه کې را په نصیب کړي، تر څو د الله لقا، د الله ملاقات او د آخرت د ورځې ښه والی راکړي الله پاک. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.